د لغمان ولایت د شاهي کانال د لومړي فاز د لومړۍ برخې عملي چارې د روان 1403 لمریز کال د سنبلې میاشتې په 24مه نیټه پیل شوې. د 1402 لمریز کال د وحي میاشتې په 29مه نیټه د اقتصادي کمیسیون د پریکړې پر اساس د لغمان شاهي کانال پروژې د عملي چارو د پیل په اړه د اوبو او انرژۍ او د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارتونو ته دنده وسپارل شوه، څو په ګډه د دغه کانال پاتې تخنیکي مطالعات ترسره کړي. د تخنیکي مطالعاتو له بشپړېدو وروسته د اقتصادي کمیسیون له لوري پریکړه وشوه چې د دغه کانال د جوړولو مصارف دې د 1403 مالي کال په پراختیایي بودیجه کې په نظر کې ونیول شي. د اقتصادي کمیسیون د پریکړې پر اساس د دغه کانال عملي چارې د روان 1403 لمریز کال د سنبلې میاشتې په 24مه نیټه د اوبو او انرژۍ وزارت له لوري رسما پیل شوې. دغه کانال د لغمان ولایت په الینګار ولسوالۍ کې موقعیت لري. شاهي کانال 80 کیلومتره اوږدوالی لري چې د جوړېدو چارې په 2 فازونو کې پلان شوي دي. د دغه کانال د چارو په بشپړېدو سره به د لغمان ولایت شاوخوا 100,000 هکټاره کرنیزه ځمکه خړوبه او سلګونو هیوادوالو ته به د کار زمینه برابره شي. د یادونې وړ ده چې اوس مهال د دغه کانال د لومړي فاز چارې پیل شوي چې شاوخوا 30 کیلومتره اوږدوالی لري. د دغه پروژې د لومړي فاز لومړۍ برخه 6.8 کیلومتره اوږدوالی لري او چارې یې د 2 خصوصي ودانیزو شرکتونو له لوري پر مخ بیول کیږي. جوړې بدې شاړې کړم ښایسته به دې سوچن